نه د شهرت وږي یو، نه د زر او مال وږي یو، او دا منو چې د نازک غوندې خیال وږي یو، چې پکې راشې او نقاب له مخه ټول واړوې، موږ دې د داسې جنانه غوندې جلال وږي یو. نو ملګري د مروتو نه ارغله شاعر محمد ذیشان ته خواسته ذیشان صاحب چې موږ په خپل کلام سره ولمنځي. غزل مطلع ده پښو ته لویشت ځمکه سر ته یوه چاپ اسمان را پاتې پښو ته لویشت ځمکه سر ته یوه چاپ اسمان را پاتې نوره د ژوند د تېرولو کوم امکان را پاتې زه د خپل خوځړه پرهرونه چاته وښایمه زه د خپل خوځړه پرهرونه چاته وښایمه یو انسان نشته خدایا واړه مسلمان را پاتې مننه زه د خپل خوځړه پرهرونه چاته وښایمه یو انسان نشته خدایا واړه مسلمان را پاتې او دا به چې څرنګه حالاتو ته مخ شوی یم دا به چې څرنګه حالاتو ته مخ شوی یم نه د چا یاد را پاتې نه د چا ارمان را پاتې او چې را سره وې ټول جهان ماته زما ښکارېده چې را سره وې ټول جهان ماته زما ښکارېده چې رانه لاړلې بس ماته یو خپل ځان را پاتې خدایا دې خلکو خو د ظلم تماشه شروع کړه خدایا دې خلکو خو د ظلم تماشه شروع کړه بیا هم دعوه کوي چې موږ ته لا ایمان را پاتې او چې د تا تورې زلفې ګله په لاس نه رادرومي چې د تا تورې زلفې ګله په لاس نه رادرومي بیا خو به خود وي زما لاسو ته ګرېوان را پاتې دا چې د ژوند هره لمحه لکه صدۍ تېرېږي دا چې د ژوند هره لمحه لکه صدۍ تېرېږي ذیشانه دا لکه چې وخت په موږ تاوان را پاتې ډېرې مننه